لامبو لرو، نه یې د ماشومانو د زاریو څخه خیال وساته، نه یې د زنانو د درنو درنو خبرو څخه څه حیا ورغله، او نه حتی د شهیدانو د کورنیو د اوښکو نه دوی ساه سر واخیسته، او بیا په دې کنټینر کې پراته هم مسخ شوي جسدونو د هغو وینو نه هم نه دوی څه شرم وکړ، نه یې څه احترام ورته ولره چې ډېر په درنښت سره د دې پرلط و غوښتنو ته و مطالبات ته دوی سر ایښی وای او منلې وای. خو دا پرېږده چې دوی دا منل کړي وای، بلکې الټا د دې پرلط د اولسونو د خطا باسلو هڅې یې کولې. محترمو، د شهیدانو په هکله چې کومې غوښتنې دي، معنا مطالبات دي، د دې اړوند یا چې کوم د پنجابي استعمار زرخرید غلامان دي، په دې باندې وروستو بیرته خبره کومه، یوازې یو څه یادونې کوم، دی دې وکړي چې د یو بل په مقصد سره پوه شو. زما خوږو او درنو پښتنو، دا وطن پښتونخوا وطن، له بله اړخه د استعماري قوتونو وطن پنجاب، دا دوه بیل صفونه دي، دا دوه بیل لاینز دي. دا صفونه، دا لاینز هم په سیاست کې، هم په طاقت کې، هم په ریاستي نظام کې، په هر شي کې ورته ګورو چې څوک په کوم ځای ولاړ دی. ډېرو محترمو درنو خوږو پښتنو، یا وړښته د رنجیت سینګ کامو د وطن خلک دی، بل اړخته د احمد شاه بابا لمسیان دي. افسوس چې د رنجیت سینګ اولادونه، د رنجیت سینګ د وطن خلک د احمد شاه د علي د لمسیو په وطن باندې راج کوي. یو خوا د مغلو آسونه لمبوونکي خلک چې کوم د هغو نسلونه دي، بله اړخته د ایمل خان، د دریا خان او د ستر خوشحال نسلونه دي. تاسو وینئ چې هغه د مغل آسونه لمبوونکي خلکو نسلونه د ستر خوشحال په وطن، د ایمل خان او دریا خان په وطن باندې لوبې کوي. نن هم د تیرا ولسونه، هغه تیرا چې خوشحال او دریا خان پکې هلته ننګونه کول، د هغې تیرا ولسونه په دې سختو ګرمیو کې هم په خپل کلي کې ژوند نشي کولی، د خپلو کلیو نه یې باسلي دي د دغې پنجابي استعمار صفونو. یو اړخته انګریز ته سلامي چې کوم خلک ولاړ وو، د انګریز په پښو کې چې څوک پروت وو، د انګریز چپړاسي چې څوک وو، پنجابي استعمار چې نن ځنه جوړ شوی دی، د هغې انګریز د چپړاسي اولادونه دي. بل طرف هغه وزیرستان، هغه ملا پیونده فقیري پي، هغه مومند، هغه باجوړ، هغه سوات، هغه ډیرو منیر، هغه سرتور فقیر، هغه ترنزو حاجي صاحب چې د پیرنګي ککرې ماتوله. بله طرفته د انګریز د چپړاسۍ د هغې اولادونه نن افسوس لوټ مار کوي، لوبې کوي، ذلیلوي یې، خواروي یې، هره ورځ یې په ژړا مجبور دی. څومره مو نه ولیدل په دې وطن کې پښتونخوا کې چې د دغې وطن د هغو ښاغلیو باباګانو د هغې د هغو لمسې، د هغو لمسې په لاینونو کې د پنجابي استعمار د یو ډوډۍ لپاره مجبور کړي وو چې ویې غواړي ورته ولاړ شي. دا څنګه کېږي؟ ځکه چې پنجابی خپل صف پیژندي، خپل لاین پیژندي، نو سره ولاړ دی. وخوږو درنو پښتنو،
نن چې ستا خاوره لوټل کېږي څومره مدنیات ته لوټ کېږي څومره وسایل لوټل کېږي څومره خلک ته وژل شي څومره خلک ته ورکېږي دا هره ورځ چې د اسمان لخوا چرته نه چرته په پښتونخوا خوار په ژړا ناست یې د چا د وجې ناست یې هم د دغې پنجابي استعماري فوج د لاسه دي دا شیان په دې خاوره هره د جنګ پالیسي ده راوړې ده هره د بربادۍ پالیسي هره د لوټلو پالیسي هره د پښتون د وهلو د راتلو پالیسي خو هم په دغې پنجابي استعماري فوج کې څومره پښتانه دي ورسره یې ټوپک اخیستی دی قسم یې د وفادارۍ ورکړی دی او پښتونه ته د چا په صف کې ولاړ یې ته د چا تاریخ ته وګوره ته څوک یې او د چا په صف کې ولاړ یې د چا په صفونو کې درېدلی دا استعماري فوجونه په هر لحاظ سره د پنجاب دفاع د پنجاب مفادات پلي د پنجابي صفونه دي د پنجابي د صفونو یو غړی دی دا عدالت هم د پنجابي د صفونو یو غړی دی خفه کېږئ نه پارلمنټ هم د پنجابي د صفونو یو غړی دی هر څه چې پنجابي جوړ کړي دي هغه یې ستا د مفاداتو دپاره نه ستا د ګټو دپاره نه د خپل پنجاب د مفاداتو او ګټو دپاره دي د پنجابي استعمار په دې خاوره او په دې ولسونو باندې د تسلط او د قبضې قایم ساتلو دپاره هر څه جوړ کړي دي ډېرو محترمو دا چې تر څو موږ دغه شیانو ته په بنیادي تاریخي توګه کتلي نه وي تر هغې د دغو شیانو پوهول مشکل دی د فورسز خبره ته ګوره دلته چې موږ ګورو خو اف سی ده او پولیس ته چاته توهین نه پکې کوو خو البته د رښتیانو خو هم سترګې نه شو پټولی بیا خو مسله حل کېږي نه په بل اړخ باندې په دې خاوره باندې مختلف نامونه دي خو بېلابېل ترهګر وسلوالې ډلې دي هغه هم چا ټرینینګ ورکړی دی یو اړخ ته هم د کرنل امام شاګردان دي بل اړخ ته هم په یو شکل کې د یو پنجابي کرنل یعنې ټرینینګ ورکړي شوي خلک دي هم څوک پښتانه دي څومره ځله به داسې شوي وي څومره ځله به داسې شوي وي چې یو کرنل پنجابی یو میجر پنجابی دا په یو کیله کې ناست وي او دواړو ته ټوپک ورکړي دي او دا یې په دوربین کې ګوري د لرې ځای نه تماشا یې کوي چې پښتانه څنګه یو په بل وژنم د پښتنې میندې زمن یو په بل پسې ټوپک رااخیستي دي هېڅ ورته معلومه نه ده چې ولې او ګټه یې څوک چې کوي پنجابی هم د په دې خاوره باندې په جنګونو کې اچولی هم په دې لالچ کې ستا د خاورې وسایل لوټي او هم بیا په دې لالچ کې ستا د خاورې شناخت هم ختم دی ستا د خاورې سیاست هم ختم دی هم په دې لالچ کې ستا د خاورې مزاحمت هم ختم کړی دی چې ته بیا راپورته هم نشې او ځان وهم نه ګټې په دغې ټول صورت کې چې ته له هرې خوا د انتظامي ملیټري او سیاسي توګه نیولی که دې کې دننه ته د ده په چوکونو باندې یا د ده په صفونو کې ته ګټې نشې راوړلی که لږ څه ګټه در هم کي هغه بظاهر ګټه درته لګي خو په اوږدو کې ستا د ملت د نقصان سبب وي ته یې هسې ګټه هم نه درکوي چې لږ څه درکوي د دوی یو علاج دی د پنجابي استعمار یو علاج دی یو چې د ګریوان نه یې راکش کړي او ګزار یې کړي راویې غورځوي او ته چې یو استعمار راغورځوي دا ته باعثیت ملت کولی شي یوازې او ولسونه چې تر څو ملي فکر نه ولري دوی یو ژوندی ملت نشي جوړېدلی د ولسونو دپاره اول شرط د دوی ملي فکر دی چې ملي فکر ولري دوی په هغه نه پس بیا یو ملت یو ژوندی ملت جوړېدلی شي راځم ستاسو دغې پرلت ته د غوښتنو ته دا پرلت که ریاست غوښتنې ومني که یې نه ومني ښه یو کار مو وکړو په ځوانانو کې زموږ د وطن په خویندیو کې په ځوانانو کې په بلها کام په یو ډېره غټه برخه کې
تاسو ملي فکر را ژوندی کړ، تاسو ملي جذبه جوړه کړله. همدغه ملي فکر په راتلونکي وختونو کې د دغې شهیدانو د دې ټولو شهیدانو د انتقام سبب ګرځي. همدغه ملي فکر په راتلونکي وخت کې د پنجابي استعمار د رانسکورولو سبب ګرځي. تاسو د دې خپل پرلت نه چې مایوس نه شئ. تاسو د خپلو شهیدانو د انتقام دپاره بیج کرلی دي. دا بیج به هغه ګلونه راوټوکي چې د هغې هغه د ګلاب ګل چې ښکلا او خوشبو یې د ملت ته او ازغی به یې د اغیار یا د استعمار په تندي باندې ننوځي. او په دې ټوله مرحله کې د دې پرلت په هر اړخ کې مونږ پی ټي ایم ستاسو سره ولاړ یو، د خپلو ولسونو سره ولاړ یو. په هر حال کې به هغه که په کویټه کې دلته د تاسو وینئ زموږ ټول ملګري حاضر وي، خو هر وخت او په زیارت کې هم زموږ ملګري هلته ټول حاضر دي. نو دا یوازې د دې پرلت د نور قوي کولو دپاره او ستاسو د غوښتنو په اړوند د پریشر نور زیاتولو دپاره دا یو تجویز دا و د سیاسي ګوندونو ته او د تنظیمونو ته پیش کومه زموږ له اړخه په اډوانس کې پیامین دی چې دا ټول تنظیمونه دا ټول سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا کې هم خپل تنظیمونه او ګوندونه لري، په اسلام آباد او په نورو سیمو کې لري. راځئ د اوسني اتوار ته ټول په شریکه باندې په ټوله خیبر پښتونخوا کې په اسلام آباد او په نورو سیمو کې د دغې پرلت په حمایت کې د احتجاج اعلان وکړو. او پی ټي ایم یې د اوس نه اعلان درته کړي چې موږ په حمایت کې یو، موږ به درسره وو، په اول صف کې به وو. تاسو مشوره وکړئ چې خوښه مو چې اعلان یې کوي چې دا پرلت نور هم طاقت ونڅي، چې دا پرلت نور هم قوت ونڅي، چې د دغې پرلت نور هم پریشر زیات شي او د دغې پرلت چې کوم منتظمین باقي زموږ د تحریک ټول ملګري دلته تاسو ته راځي، زموږ د مرکزي کمیټې غړي، زموږ د صوبایي کوارډینیټر او صوبایي کمیټې غړي، زموږ د ضلعې کوارډینیټران، هغه چې څومره مشرتابه ده د تنظیم هغه ستاسو سره ده. همدغسې په زیارت کې هم زموږ صوبایي مرکزي او ضلعي قیادت ټول هلته ورسره په فرنټ لاین باندې دی. همدغسې په نورو ځایونو کې چې کوم احتجاجونه کېدل دا ټول ما چې کله هم وینئ زه د دوی یو شکل یم او دوی زما یو شکل دی، خو بیا هم دا به همیشه وي در سره. او ځینې خلک بیا هم دا وایي چې ما یاد کړي چې دی چیرې دی. زما خوږو پښتنو، زما کامه، زه ستاسو نه چیرې هم نه ورکېږم، زه ستاسو سره یم. زما بل وطن او بل کام شته هم نه دی چې هغو سره شم. او ما په ژوند کې د زړه نه چې څومره مینه وي د یو انسان په زړه کې عام مې د خپلې خاورې خپل ملت سره کړې ده، نوره نشي کېدلی هم د بل. البته د یو څه داسې تیاریانو د یو داسې څه راجوړولو دپاره زه په څه کارونو کې بوخت یم چې دا ملت دا خاوره په رښتونې توګه مستقله د همیشه دپاره د دې غضب نه خلاصه کړو. هم په دې یو خاطر باندې کېدی شي دا څه وخت زه ستاسو په منځ کې نه وم، خو بیا هم د تحریک ټول ملګري، د تحریک ټول مشرتابه په ښه ایمانداري سره، په ښه یعنې فصاحت سره او په ښه ملي جذبه او ملي فکر سره د دې ملت د هر ځای سره ولاړ دي. او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا تحریک
دا خپله خاوره په مستقله توګه د دغې غذاب نه خلاصوي. مننه کومه، خدای دې تاسو په خیر شګلري او یو ځل بیا ستاسو د جذبه ته، ستاسو د خدمت ته، ستاسو د ستړیاو ته په دواړو لاسو سلام کوم.